زما دواړه ښځو نن در باندې د ټولې دنیا سیل کومه. لاس ښکته که کنه دې حالاتو ته ګوره څونه ښایسته سمندرونه دي. ګوره بچې ستا دا علاقه خوښه شوه؟ مزیداره ده. سیل کوه. ویم آقا دا کم ملک دی؟ دا خو مونږ پاکستان ته رادننه شو. ویم آقا دا خو ډېر خوار او ذلیله دی، دا ولې؟ دلته خو کرپشن ډېر زیات دی ښځو. ویم آقا دا به څنګه ختمېږي؟ دا خو داسې ښکاري ته ما ته غل او زه تا ته غل. ښځو جی آقا داسې چل به کوو چې دې ملک کې به کوزیږو او د دې ملک حالات په مونږ ټیک کوو. ویم آقا چې څنګه ستا خوښی هغه شان زمونږ خوښه ده. ستاسو خوښی دي. ها بس داسې چل دی ته به دې د پوزې ډېر خیال ساتې او حالات به کنټرول کوو او دلته به زه خپل ټول فوج راولم ځکه چې دلته څوک وایي زه به شین پاکستان جوړوم، څوک وایي زه به سور پاکستان جوړوم، څوک وایي زه به خړ پاکستان جوړوم. زما ښځو دا ملک به موږ ټیک کوو بالکل ځکه چې دلته کرپشن ډېر زیات دی، سیاستدانان ټول غله دي. بالکل آقا ویم ستا خبره بالکل په سر سترګو. ویم غونډ ملک ذلیله پروت دی، داسې پروت دی ته به یې چې سپېره هوا پې لا الوتېده. ویمه ښځو داسې چل دی چې دا حالات څوک ټیک کوي نه. پاکستان ټولو خلکو وخوړه او لندن او امریکو ته یې یوړه. نن دې ټیکو دغسې دا ملک په اوس موږ جنات ټیک کوو. ویمه ښځې جی اله به موږ د دې ملک نه قوقاف ته ځو چې دا پاکستان ټیک کوو. ته خپلان دې لاړ شي. زما دواړه بیبیانو جی آقا پاکستان ته راکوشو. آقا دا پاکستان دی؟ دا خړ پړ پاکستان دی. امن غواړو، خوشحالي غواړو، ارزاني غواړو، امن غواړو، ارزاني غواړو، خوشحالي غواړو. چینټه بله ټینګ چشتمبا ګورنی دک ټینګ دک دک شتک دینګ دک دا شتک دک 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 دا پشتک پشتک پشتنګ با دک 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 دنګ دنګ دا دک 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 دنګ دک دک دا دک دک دا دک دک دا. چمبیلی جی آقا او نیمګاڼیا داسې چلو کې چې تاسو وګرځئ په ځنګل کې سیل سپاټو کې حالات کنټرول کې چې څه دي. صحیح ده آقا ستاسو حکم په سر سترګو. زه چې ځو ویمه قربان دې د دې پوزې نه شیشه شوشاشه شنګ چبلین دک دینګ دک بلنګ دک دک بلنګ دک دینګ لولنګ دک شنګ چنګ 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 چک 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 نیمګاڼیا داسې ولاړ دي زویه راځه د دې نه به آقا له یوم سو دا ورته وښایو چې دا څه دي.
نیمګاڼي بیا راځه په پاکستان کې وګرځو ویم نیمګاڼیه دا خو ماته ادمزاد ښکاري چې پروت دی تپوس دې کومه چې دا د ده نه پلاستیکي پیپ ولې جوړ شوی دی پاسه څوک یې دا څو دا ته دلته ولې پروت دی اوږي او ډوډۍ غواړي نه اوږي او چای غواړي نه نو د سره خلاص شي څه غواړي ایس نشه غواړم نیمګاڼیه دا نوم هم خو موږ نه وی واورېده ایس پکې سي خو همداسې به وکړو چې آقا له به یې بوځو هغه ته به خپل فریاد مخکې کي مخکې شه زمونږ آقا ته د مینې یو خبرې به وکړو که نه هغسې هم نشته وما أبكو چمبيلي شك تك تك تم تبك تك تو تمن تك تش تبك تك تك تلك تك تك تبك تك تك تبك تك تك ویم آقا زه چې بار ووتم تا د مینې ډانسونه دې سره شروع کړل وما چمبيلي جی آقا وما خپنشي زګورې په ښځو کې فرق نه کوم زه د ادمزاتو په شان نیم دم زما بیبي او دام زما بیبي ده ویم آقا داسې دي دا غنه ده دا غنم دی ته وایي غنم آقا دا خو ډېر زیات خوارو زار ولاړ دي د پاکستان ټول خلک خوارو زار دي همداسې سټونه کاږه واږه دي دته خاوره نه ده میلو شوې دته اوبه نه دي میلو شوې او بیا د پاکستان چې کوم مشران دي د دې نه پاکه غله وباسي او کوم بوس چې پاتې شي هغه د پاکستان د خلکو خوراکۍ الله دې دا حکمرانان په سر تاله واله کړي آقا ویما چمبیری جی آقا د دې خلکو به زه علاج کوم ویم آقا یو پریادي مې راوستی دی بار ولاړ دی راوی غواړه هغې غواړه نیمځالیا ریبله مه یریږه دا زمونږ آقا دی دا خو نشه کوي آقا نشی دی هلته کې په ځنګل کې پروتو ما ورته وی راځه چې آقا ته دې مخامخ کړم ډېره ښه ده زه لشمک راغواړم د قوقاف نه چې لومبې شروع د دې ظالمانو نه وکړو کوم سړی چې دا نشې کاروبار کوي دا راته ووایه ادمزاته کومه نشه کوي ایس نشه کوم او د ایسوک د کاروبار د خلکو دلته حالات څنګه دي مالدار دي که ستاسو په شان خوارزار دي بنګلې دي ګاډې دي غټ غټ کاروبارونه یې روان کړي دي او د دې ځای حکومت ورته څه نه وایي نه ویم آقا دا ملک ځکه خوارزارم دی چې د دې د ظلمو نه تیارې لوټۍ جوړې کړې او د هغې چې کوم حکمرانان دي په مزو کې دي بېغمه شه چمبیلي د دې علاج به زه کوم په پاکستان کې به رانه څوک د ایسو کاروبار نه کوي نه به کوي اوس لشمک راغواړم چبک چبک تومبا تبک تبک تومبا سبک سبک سومبا کومن 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 حکم کوه زما آقا لشمک زیړ دی لشمکو جی ویم لاړ شه او د ایسو دغه کاروبار والا دلته ماته حاضر کا چې دا علاقه ته صفا کم لاړ شه
چبک چبک جنبا تبک تبک جنبا اوه هو 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 دا خو ډېر ظالم سړی ما ته ښکاري خو چې دې بابا ته کوم ځای میلو شي د ده د لاسه خو ټول خلک تباه او برباد شو او هغه دی دغه لمبچې دا خو زما میړه دی ویم آقا زما خاوند دی ما ول نیمګاړی په شان زوی پیدا کړی دی ویم پتا څه کوي ویم که ته ښځه وې پتا به یې ښځه نه کوله خوښه دې نه ده دا زما ده ستا نه ده ویم په ارام کښېنه په ارامه ته خو اوچه شنډې وي لکه د اوچې شنډۍ په شان په ارام کښېنه غلی شه ویم تا په ما غوزار وکړه تا په ما غوزار وکړه دا زما خاوند دی دا زما خاوند دی یرورا ارسو کې خو زما کار پیسو سره دی د جاجون سره نه دی ماله پیسه په کار ده پیسه بس اونلی پیسه خلق لوټ کا زما کار پیسې سره دی بس خواره شي اونلی پیسې مې په کار دي د خلکو جون نه څوک او ما چېرته بوځې زه جنم جن او زه تا پسې راغلیم دا زما د آقا حکم دی تا به زه ځان سره بوځم نو ستا فیصله به زما آقا کوي زما آقا ما ربکه معقول دي نستا وای ډېر ظالم سړی ډېر ظالم سړی چې څونه پیسې دې پکاري دولت دې پکاري ما معاف کړه نه دولت نه زما د آقا حکم دی یته ماما ویم داسې چلو کا په یو لاس دې نیولې ما لاندې به درنه پروزدم څه نه کېږي چپ شه په دې بل لاس مې بولې زه پروزم دله دا د جناتو لاسونه دي ته چېرته هم نشې تللی دا تا زه چېرته روان کړی ما زما روان کړي خپل آقا له زړه خو مې غواړي چې د دې غر نه لاندې ولم څه وکړم زړه مې درزېږي ویې که خپل آقا نه مجبور یم هغه وی دلته به رارسې و د خدای ظالمه یته یو ماما سترګې را باندې تورې تورې کېږي په بل لاس مې ونیسه زړه مې درزېږي تا د ډېرو خلکو کورونه وران کړي دي ما معاف کړه و د خدای ظالمه بس لاندې کوچه ویما چمبیلی جی آقا رمبیلی څه شوه رمبیلی دا دې پرته ده آقا ویم شنې الوچې وخوړې خېټه یې خرابه شوه سمه ډېره وبېده او نشه شوه پرېوته رمبیلی یې رمبیلی دا دروغ وایي نه آقا دا دروغ وایي ویم آقا مزغو یې کار پرېښودو د آقا په ځای راته کاکه وویل ویما چمبیلی او رمبیلی دا ستا د لاسه ولې زما د لاسه نو بس ښې وجلې ما ویما ډېر دې بد کړي دي چمبیلی داسې چل دی چمبیلی د ادمزاتو په آسان بنې جنګونه مه کوئ زه یکمش فیصله کومه زما دواړه ښځې یې ویم آقا ته مونږ کې فرق کې دې دنیانو چړې ته زیاته مینه ورکې او ما ته کمه ډېره ښه ده دا زما خاوند دی ویم دا زما خاوند دی ما وله وارث پیدا کړی دی لشمقی مې لېږلې دي اوس په سړی حاضر کړي شي
سړی مې حاضر که آقا د تاسو چرته راوستم نورو بلاګانو رښتیا رښتیا ما معاف کې ټولې بنګلې استدلې در کوم ما معاف کې دا تاسو زه چېرته راوستم چنګېلې آسان سوی زما قصور سره چپ ویم آقا په پاکستان کې چې څومره بدرنګ دي هغه آرامخواره دي د دې شکل ته وګوره ویم آقا ویم دې د کرس کړي دنه دې رحم په ما رحم وکړه څنګه در کوم خو ما معاف کې ادم ذاته ستاسو د لاسه ښکلي ښکلي ځوانان په نشو راوړېدلي دي تاسو خپلې عیاشۍ کوئ تاسو بولې جوړې کړې تاسو ګاډي واخیستل او غریبانان هم د ځمکې تل ته خس کړل خدای هم ځان له غرقه رحم په ما رحم وکړي ما پرېږدئ زه به هر څه تاسو له درکړم زه به هر څه پرېږدم پاسه آقا رحم وخم نشته دارګې پانسي کوه پانسي کوم دې زکات چې تاسو مکې معظمې ته خلک د بخشش دپاره ځي او تاسو خلک هلته د آیسو کاروبار شروع کو نو چې تاسو ته هلته بخشش نه میلاویږي نو دلته به درته بخشش نه میلاویږي شاته وله لاسونه چمک چلو